سلامونه قدرمندو لیدونکو، هغه موټر چې د افغاني انجینرانو په لاس جوړ شوی دی او دلته یې نن نندارې ته وړاندې کړی او ما هم وغوښتل چې په دې نندارتون کې ګډون وکړم تر څو دا موټر د نږدې نه ووینم او زه په خپلو مسلکي انجینرانو ویاړم چې خپل ګران وطن افغانستان ته یې ویاړ وباښه او تاسې هم راشئ دا موټر د نږدې نه ننداره کړئ. در این زمین و آسمان، در این دیار مرکز داستان، در این فضا، در این بهشت جاودان، در این زمان با جستجوی کاروان، با جستجوی کاروان زندگی با سوی اوج بکران زندگی